إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پدی مبارک کتاب مشکات المصابیح کې زمونږ د درسونو د سلسله وا او باغی کې منګه د طهارت مسائل بیانول او د طهارت په مسائلو کې اخرنۍ خبره موږ دا بیانوله چې د ګندګۍ د پاکولو طریقه د نجاست د پاکولو طریقه سره او منګلته په درسونو کې ښه تفصیل کړو د هر نجاست او د هر ګندګۍ په اړه کې. او نن به ان شاء الله یو نوې موضوع بیانو چې هغه تعلق ساتي د طهارت د مسایلو سره. مؤلف رحم الله باب یخود دی باب المسح على الخفين، په موضوع باندې مسح کول. دام تعلق ساتي طهارت مسائل سره. په جوراب باندې مسح کول څنګه دي دغه مسله به راځي د دې منځ کې ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى دې امت بعض رخصتونه ورکړي او غدي د پاره چې الله سبحانه وتعالى د پته چې انسانان کمزوري دي نو ډېری خبرې موږ ته آساني کړي. ما جعل عليكم في الدين من حرج، الله په دین کې پتا سو باندې سختی جوړول نه غواړي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله دا غواړي چې خبره مونږ ته آسان شي او الله دا نه غواړي چې مونږ ته یو خبره ګران شي. هغه ډېر رخصتونه دي، مونږ هغه تفصیل نه ځو چې هغه رخصتونه څه دي. په هغه رخصتونو کې یو رخصت دی په موضوع جوړاو باندې مسح کول او د الله سبحانه وتعالى دا خوخه ده څنګه حدیث کې راځي چې داغه په رخصت باندې د عمل وشي چې هغه کوم رخصت انسانانو ته ورکی نو پکار دی چې دوی باغې باندې عمل وکړي. الله ته خپي جنې چې ستاسو ته ضرورت ته اوسه نه دي انسان نه ډېر خيار نه جوړي چې نه ماته ضرورت نشته. الله چې دا رخصت تر کړی نو دم دې د پاره درکړې ځای ته پته لري چې انسان کمزور دی. دا بعض کسان وی په سفر کې د دوه منځونه یو ځای کول او په سفر کې منځ قصر کول وی زما د زړه بینه مطمئن کی. اوس الله اجازه ورکړې دوی زما زړه بینه مطمئن کی. دوی مده چې اجازه خو الله ورکړې ده عمل په رسول سلام کړي به موږ ته خوله د پېژلنه مطمئن کی. دا هغه چې انسان زړه مطمئن کی په دې رخصتونو باندې هغه په عمل کې او تداسي تقوادار او پرهیزګار راغلی چې ستاسو زړه مطمئن کی. کله کله دا بس کسان په دې عبادتو کې د حدود نه وړي. دا عبادت په حدود کې دنه کې بندگی به الله کې هم په هغه طریقه به کې چې الله ته خوري. الله دې سینې دی ویلي چې بندگی کوو خپل مرزي لري چې څنګه کې او څومره کې نه دې سینې دی ویلي بندگی وکړه. خو ما یو انسان در لګلې چې داغه محمد صلی الله علیه وسلم داغه نه طریقې زده او کدي چې موږ ته اجازه ملو شي چې خپل مرزي باندې چې څه کې کوو به خبره ورانه شي. نو باغ رخصتونو کې یو رخصت دی په موضوع جوړاو باندې مسح کول
او دا متواتر مسله ده تقریبا دا اتیا صحابه کرامونه دا نقل له اتیا صحابه کرامونه او علماء په دې باندې اجماع نقل کړي اهل سنت والجماعت او د سنیانو مسلمانانو په دې باندې اجماع ده او دا مسله په موضوع باندې مسح دا علماء د عقیدې په کتابونو کې ذکر کوي نګه تاسو د عقیدې کتاب راوغستو او پای کې ګوري چې د مسلمان عقیده وسې نو د عقیدې په دې مسایلو کې به دا مسله راشي چې موږ په موضوع باندې مسح منو سره حیران شي چې مسله د عقیدې روانه ده موضوع باندې مسح د خدای او د سره تعلق ساتي دا خدای عقیدې مسله نه ده نو جواب شیعگان د دین منکر دي شیعگان په موضوع باندې مسح دا نه مني نو موږ یې منو نه دا علامت شو نخ شو د سنیانو سنی سره به څنګه پیژنې د شیعه په مقابل کې چې دی به سمني مسح به مني په موضوع باندې او دغه شان شیعگان مسح مني خو په سبانه پخپو هغه پخپو باندې مسح کې موضوع باندې مسح نه هغه منکر دي او دا شان هغه د خپو ينزلم نه مني هغه چې خپو باندې مسح ده خو پخپو مسح ده په موضوع نه مني نو موږ دا وایو چې دا آیات کما آیات چې په سورۃ مائده کې راغلي او د حدیثونو د راجمه کې ټول نو چې خپې د ښکاری نو به ينزي او چې جورابي موزي او دا پین به مسح کې دي څو په ټولو دلایل باندې عمل وشي به دا خبره د ساتي لنډ او مختصر ذکر د مسلې ته وستوګدو منه چې دا دي څو دغه او دا کوشش دا کوم حتی الوسط چې مسلې هغه مختصر کو حاصل بیان کو بعض شروط دي د موضوع په مسح کې چې هغه اجتهادي دي اجتهادي مطلب علماء یې خو دي او لازم نه ده چې عالم یو خبره بیان کړي هغه به صحیح او دا شنده لازم نه ده چې عالم یو خبره وکړي نو په دې باندې عمل کول به لازمي الا دا چې هغه سره دلیل د قران او حدیث نه دا قسم شروط چې په دې کې ګرځیده به کیږي دا په خپې پوری په خپلن خلی او د نور شروط به ذکر کړی چې دا به بالکل به پدې کې سورې نه وي دغه شنده به شفاف نه وي شفاف هغه چې دنه به سرمن ښکاری هغه به نه او د نور شروط ډېر شي ذکر کړی خدای ځان نه سختی جوړولې په دین کې په یو شرط باندې دلیل نشته کم شروط چې راغلي دي په قران او په حدیث کې غیر ته بیانوم او یاد ساته په جوراب مسح کې او په موضوع باندې کې سلور شرطونه دي فقط اولنې شرط او دا ان شاء الله په روان حدیثونو کې راځي دلته موږ ذکر کوو اجمالا تفصیل به په حدیثونو کې راځي نه الته موږ ته توجه شرط دی اولنې شرط چې دا موزي او یا دا جورابي دا ته ده او دس چردام نه بعد اچولې دغه نه بعد دی پخپو کړی نه له په مسح کې یو سړی دی موزي پخپو کړی یا جورابي پخپو کړی او دس نه و د مسح کولای شي نشي کولای چې د خپې پاکي پاکواله وتم په وبو حاصل شوی دویم شرط دی چې کوم وخت چې شریعت مقرر کړی چې بای کې دن نه وي هغه درې ورځې درې شپې د مسافر دپاره او یو ورځ او یو شپه مقیم دپاره څلېرویشت ګنټې او دریم شرط چې د جورابي د موزي په خپله پاکي چې سړي دي چې جورابي راغستي چې موزي چا پلیتې دي ګنده دي نو په هغې باندې مسح هغه نه کېږي څلورم شرط دا دی چې دا مسح به په هغه اودس ماتې کړي چې د هغې د لاسه
چاردام لازمیږي غسل نه لازمیږي اوس په سړي باندې غسل لازم شوی دی نو د مسح کولای شي په جورابو یا په موضوع نشي کولای هغه سره جنابت په حالات کې او چې زه په جورابو یا په موضوع مسح وکم نشي کولای دا غي دلیل مخکره روان دي اصلو شرطونه ته یاد شو تاسو وایي چې دا موضوع چې کوم نه د چاردم نه پس چاردم نه باندې خپې پاکي او چې په دغه کې مدت کې دن نه د مقیم لپاره یو ورځ او د مسافر لپاره 3 ورځې مقیم لپاره ورځ او شپه او صحیح شو سلورم چې کوم دی دریم یو شرط چې په چاردم نه پس چې خپې پاکي دویم دا چې په مدت کې دن نه دریم چې د موزي جورای بخپله پاکي او سلورم چې په دیسی او د سماتی کې چې دغه دلاسه چاردام لازمیږي غسل نه لازمیږي دا هم مسلې د هر مسلمان ته واقع کی سیده کې دي چې تم سره په دې کې اختلاف کې چې په جوراب مسله کې په موضوع خو کېږي نه موضوع خو ټول مني د موضوع لپاره هم د شرطونه کې سړی چې جوراب د ټکه بګینه ورم لړکه جوراب د ته بهر ته موضوع باندې کوم څه کې د لپاره هم د شرطونه پکار دي هغه مسلې له بیا راځو چې په جوراب باندې مسح کیږي او کنه د قران او حدیث پرانا کی نو دا یو مسلې د دې باب په اول کې لازم دي دغه نه بعد بیا حدیثونه شروع کو اولنی حدیث په الفصل الاول کې عن شريح ابن هاني رحمه الله شريح ابن هاني وی ده تابعی مخضرم ده شريح رحمه الله دوجي سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وماذا علي رضي الله عنه تبوسك عن المسح على الخفين چې په موضوع باندې مسح کیږي کنه سبحان الله مؤلف رحم الله ولنه حدیث د علي رضی الله عنه ردی کو بچا باندې په شیعاګانو باندې دروغجنو تاسو داوا کوي چې موږ د علي رضی الله په لار روان یو هغه وو هغه سوی د خفین باندې مسح او په موضوع باندې مسح مبارک هغه سوی او صرف شیعاګان نه دي چې ډیر خلک دي چې غوي یو نیک انسان راټینګ کړي چې صرف د دبه منو نو بیا دا غم پوره نه مانی لکه شیعاګان دا دعوه کوي چې زمونږ بس علي رضی الله عنه دی نو بیا د علي رضی الله عنه خبرې نه مانی دوی دا مذهب رواله او بیا د علي رضی الله عنه سیرت رواله نو دوی په مشرق کې دا هغه په مغرب کې به دغه شان زموږ د ملکونو کې چې وی چې موږ د امام سي په مذهب یو امام ابو حنیفه رحم الله ناغم نه مانی امام ابو حنیفه رحم الله چرته د دې درګاونو د دربارونو د پیری مریدی د قصې چې دخول دي د بریلیانو وي موږ دغه په مذهب یو ګره ها یعنی بریلیان صوفیا حیاتیان کوم چې څوک کوم دي ټول وي موږ د امام سي په مذهب یو نبی وراشي کنه د امام سي مذهب کولاو کې د قصې بغشتي کې د کوم تاسو کوي نبی خوازیه وی په عقیده کې من د امام صاحب مقلدین نه یو منګه په فقه کې دغه مقلدین خمطلب بیا خو دوه خبرې دي یا د امام صاحب عقیده غلطه ده او تاسو ده صحیح ده او یا تاسو عقیده غلطه او د چا صحیح ده د امام صاحب او دغه صحیح ده سبحان الله یعنی حیران بشي چې د امام صاحب د پاره په موږ باندې قسم فتوی لګي عقیده ولا نه منم ناشنا خبره دا ودس مسله منم د امام صاحب او د منځ مسله منم د زکات منم د روجي منم خو عقیده کې امام صاحب نه منم ولی ځکه د امام صاحب عقیده دی راوغه سو کولاو دی کړه د ټول هغه خلاف دي او د امام صاحب عقیده دغه د کوم چې د اهل حدیث ده نالته کې دوی د امام صاحب عقیده خپل کې نبی خو ته اهل حدیث جوړي نزدیک هغه سیر تکړه وینا نه موږ فقه کې امام صاحب منو عقیده کې نه عقیده کې امام صاحب رحمه الله وی ډیر دي خبرې خلک یو و چې څوک د دې دا خبره نه مني چې الله په عرش ته پاسره
او یا دې وی چې عرش ما ته پته نشتی چې الله په عرش دی او کنه لکه دې بزون الله ورکته کنه ولیا بالله وی دې کافر دی وی او دې نور ډېرې مسلې امام سے په دې باندې رد کړي دا قبرونو چې راځي او دا شرکی کارونه کوي او دا بدعات او خرافات امام سے خو کولو دا خبره کړي دا چې په مقبرو کې تلاوتونه ده نشته امام صاحب خو کولو دا خبره کړي چې دا ختمونه متمونه په دې قران باندې د پیسې غسته دینه تجارتونه جوړول ده نشته خدا خو د فقه مسله ده چې آیا امام په دې منځ باندې تنخواه غستې شي او کنه دا خو د عقیده مسله نه ده څه ده د فقه ده زدي کې هغه موقف نه بیانوم کوم چې راجح دی خو د امام صاحب مذهب دا دی چې په امامتۍ او په موازنې باندې یو روپۍ هم نشي غسته زموږ په دې ملک کې چې راکم دي د امامانو موازنین دوی په دې خبره عمل کړي په دې کې د امام صاحب یې دی خو که ته وایې چې رفع الیدین شتي د امام صاحب مذهب خلاف ته دغه ځکه چې امام صاحب یې دی چې امام صاحب وایي چې په موازنې او په امامتۍ به پیسې نه اخلي دا ختمونه او دا دیګونه او دا پروګرامونه چې دوی کوي په دې کې د امام صاحب یې شي دا ناشنا خبره ما خبره دی پورا واسطه چې دې ډیر دي چې دی دعوه وکړي چې موږ د پلاني په لار روان یو نه پلانیم پورا نه مني خدای امام صاحب عقیده او منهج دا دی چې کوم ځکه صحیح حدیث ملو شو دا زموږ مذهب دی دا ولغوي مني نه مني ولا دا خبره هغه دا امام صاحب لنډه خبره موږ ته کړې ځان مستړی کوي کوم ځکه صحیح حدیث راغی په عمل وکاو د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب دی او دا دغه مسلک دی نبی دلته دا خبره ولا نه مانی ځکه د امام مالک رحم الله او د امام ابو حنیفه رحم الله د شاګرد په منځ کې مناظره وشو په خبره باندې نو د امام صاحب شاګرد هغه خبره کوله کوم چې د امام صاحب نه اوریدلې و امام مالک رحم الله به زور ور شو د دلیل پرانا کی امام صاحب شاګرد وته وی الله دې زمونږ استاد زوبخي کاغه وې او د دلیل اوریدل دا کم چې تا ویلي د ناغم د خپل خبره پرې خو ده کاغه د دلیل اوریدل دا کم چې تا نه نوې یعنی امام صاحب بغرزیدو په دلیل پسې امام صاحب بغرزیدو په څه پسې په دلیل پسې او امام صاحب جون په عراق کې تیر کړي په عراق کې په وخت کې د شیعاګان ډیرو نو دا خبره وکوله وی د اهل سنت والجماعت او د سنیانو او د اهل حدیث او د سلفیانو یو څو علامات یو پکې ده چې هغوی په موضوع باندې مسح کوي دویمه پکې ده چې هغوی د حسن او حسین رضی الله عنهما سره محبت کوي او دریمه نښه د هغوی ده چې هغوی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره محبت کوي د عمر بن خطاب رضی الله عنه سره محبت کوي ښه په دې عراق کې فتنې ډېرې وي د شیعاګانو او نور فتنې به کوم ډېرې د هغې د لاسه امام صاحب ډېر حدیثونه نه دي نقل کړي په دې یره کې به امام صاحب چې دا حدیث به پته یې څنګه وایي نو اکثر مسلې خپله رای بیانه کړې ده وروسته بیا امت ته دغه حدیثونه را نقل شوي دي ډېر شی چې کم امام صاحب نه دي بیان کړي نو اوس امام صاحب ته خو پته ده چې زه حدیثونه ډېر لږ بیانوم نو غاړه په څه ازادي کړه وی کم ځکه چې تاسو ته صحیح حدیث ملاو شو هغه زما مذهب دی الله دې په رحم وکړي او الله دې وبخښي الله دې زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي څومره اوچت انسان دی اوس لنډه خبره وکړو کم ځکه حدیث ملاو شو عمل وکوي دغه شان او دې ځکه مؤلف رحم الله دا حدیث راوړو شریح وی چې ما د علی رضی ته پوښتنه نو اشاره ده وی ایشیاګانو اے روافضو تاسو چې موږ د علی رضی په لار روان یو هغه خدای خبره مني نه دی وی چې ما ته پوښتنه کوي علی رضی عن المسح على الخفين چې په موضوع باندې مسح کول دا څنګه دي فقال علي رضي وجعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر رسول صلى الله عليه وسلم د مسافر د پر 3 ورځې 3 شپې خولي ويوما وليله للمقيم او د مقيم د پر یو ورځ او یو شپه رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحم الله راوړی د حدیث کې یو څو مسلې دي اولنی مسله خدا شو چې رد په چا باندې شیعاګانو
دویم مسله په بعض روایتونو کې دې راځي امام ابو داود رحم الله راوړی یو صحابي وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې یا رسول الله موږ په سفر یو ورځ سفر باندې یو ورځ یو شپه موږ په جرابو موضوع مسح کولای شو کنه رسول صلی الله علیه وسلم کولای شي وی موږ یا رسول الله کدو ورځې دوه شپې وی رسول صلی الله علیه وسلم کولای شي وی کدرې ورځې درې شپې رسول صلی الله علیه وسلم مسح کولای شي بیا د صحابي وی لو استزدناه لزادنا کمنګ ډېری کړي نو رسول صلی الله علیه وسلم ډېرولې نه دی حدیث نه اشکال پیدا کیږي چې دا خو مطلب چې څومره کې کوه نو جواب د دې بدایي چې د صحابي دا خبره کړې ده وی کمن کړي وې دي څه شی وي خوشي خو نه دي کنه التر نور حدیثونه خاصه په واضح رسول صلی الله علیه وسلم چې درې ورځې درې شپې دا خو د صحابي خپل سوچ کې وي کما او تسلور ویلې وي سلور به ویلې وي خدای دې وي دي نو د نور حدیثونه چې سره راجمه کی نو پای کې رسول صلی الله علیه وسلم واضح خو صحابه کرامو رسول صلی الله علیه وسلم ته خولي چې دي شبي دي شبي په یو حدیث کې دا راځي هغه سندن کمزور دی چې صحابي رسول ته رسول الله په موضوع باندې مسح یو ورځ یو شپه رسول الله ته صحیح ده کوي وی دوه ورځې درې شپې رسول الله ته کوي درې ورځې درې شپې رسول الله ته کوي نعم وما شئت رسول الله کوي او چې څومره دې زړه غواړي نو سندن د روایت کمزور ده کم کې جدادي چې نعم او څومره دې زړه غواړي والله اعلم بدلته بل مسله چې د مسح د مدت ته کم زینه شروع کی لکه درې ورځې درې شپې خو دي یو ورځ یو شپه خو د کم زینه به دا وخت شمارو نه بعض علما دا وی چې جورابې دې پخپو کړي نو وخت شمارېده شو هغه شروع شو بعض وی چې اودس دې مات شو نو بس هغه مدت شمارېده شروع شو خو صحیح خبره ده د دلایلو پر نه کې چې د اولنۍ مسح نه شروع کی ځکه چې حدیثونو کې مسح دا ټکی راغلی ان شاء الله دا براشي پر روان حدیثونو کې نو یو سړی دی سحر منزل او د سکو او جورابې پخپو کړي ماسپخین په 11 بجې د اودس مات شو په 12 بجې باندې مسح وکړه نو د کوم ځای وخت شروع شو 12 بجو سبا 12 پورې د مسح کولای شي د مقیم او مسافر 3 ورځې او 3 شپې نو دا ابتدا د مدت شو چې ابتدا د مدت په د کوم ځای شروع کی هغه به د اولنۍ مسح نه شروع کی چې مسح وکړه نو وخت شروع شو خو سړی جورای بخپو کړي سحر هغه ما سوتنه پورې بګی ګرځي راګرځي او به د شپې په 9 بجې وای جو 10 مات شو په 10 بجې مسح وکړه دا که شپې لسونه به شروع کی د پرور چې بګی د ګرځیدلې نو دغه به نه حسابي ځکه چې رخصت هم دغه دی کنه چې د مسح نه بعد شروع شي و د چې اول د جورای بخپو کړي دغه ودس کړي لکه سحر چې د کڅ جورای بخپو کولې په دغه ټیم کې سر رخصت باندې د عمل کړي دغه خو صحیح چاردام کړي خپې انزلي جورای بخپو کړي نو د سې مدت په دغه شماري مدت خو په رخصت کې شماري د پکار دي کړ او دله په رخصت باندې عمل نه کړي نو چې د کوم ځای د رخصت شروع شو دا غزینه په دغه وخت هغه بشماريږي والله اعلم دغینه بعد حدیث ته وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه مغيرة بن شعبة وي أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ويزيد الرسول صلى الله عليه وسلم تبوك بغزاء كذا شريك شاو قال المغيرة مغيرة وي فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر نپدق غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د سحر د منځنه مخ کې روته اولادو د قضای حاجت لپاره دي کې د دلیل له فائدہ وګورئ قبل الفجر د سحر نه مخ کې دلیل لري چې منځ د لپاره عبادت لپاره تیارې د مخ کې نه پکاري یعنی چې اقامت شروع شو ته منډه وي
بیا وزاودس کوم او کته زه برس بدوجي فحملت معه إداوة قبل الفجر او ما وصل ولوخر واغسو بايكي وبوي فايده چې نیکانو خلکو خدمت دا پکاري پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو بیا پاغه پسې وارثان دا چې علماء دي فلما رجع وکله چې رسول الله واپس راغی د کوم ځای نه واپس راغی قضاء حاجتنا اخذت اهريق على يديه من الاداوه نو ما د رسول الله په لاسونو باندې د لوخي نه وباړوري په اودس کې د چانه مرسته غسته جایز دي او نه غسته سدي غوړه دي لکه رسول الله بس صحابه کرامو ته نصیحت کړو کنه ویل چانه سم غواړي د غوړه طریقه ده په هر شي کې د چانه سم غواړي دا د مؤمن شان دي استغنا د خلکو نه بیزاری ځکه چې دا مخلوق د انسانان ډیر ناشنا دي که چېرته د خپل حاجت بیان کو نو بیا دې چې پکې ډېر دي چې هغوی ته به سپک ښکاره شي او دومره ده چې جایز دي یو سړی چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې غوره باندې عمل نه کوي جواب رسول صلی الله علیه وسلم امت ته دا بیانوي چې دا کار څه دی جایز دی کله نه کله رسول صلی الله علیه وسلم غوره کار پرېږدي او د هغې په مقابله کې چې کومې په هغې عمل وکړي دې لپاره چې امت ته بیان کړي نو وی چې ما د رسول سم په لاسونو باندې اوبه راواړولې فغسل یدیه ووجهه نو رسول سم لاسونه وینځل مخ یې وینځو وعليه جبة من صوف او رسول سم یو کوټ یا یو چوغه هغه اچولې وه چې هغه د وړۍ نه جوړه شوې وه او علماو له او دیندار خلکو له او مشرانو له هر قسمه مشرتیا ورسره پکار دی چې هغوی ښکلی لباس استعمال کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم سره داسې یو چوغه به وه عایشه رضی الله عنها چې به رسول صلی الله علیه وسلم ساتلې وه چېرته وفد به راتلو میلمانه به راتلو نو رسول صلی الله علیه وسلم به هغه استعمالوله نو وی چې ذهب یحسر عن ذراعیه نو رسول صلی الله علیه وسلم د لستوڼې بره کول چې د سنګلې څه شي دا ښکاره شي فضاق کم الجبه نو د هغې هغه لستوڼي چې دا تنګ لستوڼي سو هغه تنګ برنت فاخرج يديه من تحت الجبه نو په دې چوغه کې دنه رسول صلی الله علیه وسلم د لاسونه راوویستو یو سړي کوټه چولې چوغه هغې کې دنه لاس راویسته هغه اسان دي خو دغه لستوڼی چې تنګې نه دا بیا نه بره کېږي والقى الجبة على منكبيه د لستوڼو نه یې لاسونه دننه راوویستو نو بیا هغه چوغه په څه واچوله په دې ولو یې واچوله وغسل ذراعيه او د خپل لاسونه سنګلې د یې وینځلې ثم مسح بناصيته وعلى العمامه او بیا رسول صلی الله علیه وسلم مسح وکړه په تندي باندې او په پټکي باندې په تندي باندې او په څه باندې په پټکي باندې یو سړی چې داسې خبره شو نو په تندي په دې وکړه چې تندي د حصه ښکارېده کومه حصه چې ښکارېده هغې باندې مسح وکړه بیا لاسونه یې په پټکي باندې بوتلو او په پټکي باندې مسح د جایز دی انشاءالله خو دې به جدا مسله راځي هلته به تفصیل بیانو بعض خلک وایي مذهب کې نشته موږ وایو د رسول صلی الله علیه وسلم په مذهب کې شته دا د صحیح مسلم حدیث دی ورخه دا د صحیح مسلم حدیث دی ټنګېدلی حدیث دی داسې له څوک نشته او نه به څوک داسې پیدا شي چې دا حدیث کمزوری کړي نو یو سړی زما مذهب کې نشته صحیح ده ستا مذهب کې جدا خبره ده خو د رسول صلی الله علیه وسلم په مذهب کې شته ثم اهویت لانزع خفيه نو بیا زه ټیټ شوم ورکته شوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم د خپونه د موزې وباسمه ګوره د چا د خپونه موزې ویسته دا ډېر ګران کار دی خو چې یو سړی الله ته ګراني نو د هغه د خپونه موزې ویسته نه د هغه خپې ښکلول هم بیا ګران نه وي دومره د دین د انسان نه قیمتي جوړ کړي دا اوس دی د رسول صلی الله علیه وسلم
موزي وباسي د خپلونو وباسي ولې ځکه چې رسول صلی الله ته ګران دی چې الله ته ګران دی موږ ته ګران دی دغه شند نیکانو خلکو خدمت سره د یو نږدې انسان خدمت نشي کولی عام انسان او یو نیک انسان به دغه هر قسمه خدمت یا خدمت وته اساني بدی ځکه چې یو خو د بزرګ کې دی چې الله به مال ثواب راکړي دوی مده چې مخامخ سره الله ته ګران دی نبی رسول صلی الله علیه وسلم چې دعهما پریده فإني أدخلتهما طاهرتين ما چې کله د موزي په کولې نو زما د خپې سوي پاکي وي دا شرط دی چې په موضوع په جوړه باندې علم مسح کیږي چې د چاردام نه بعد پخپو کړي فمسح عليهما رسول صلی الله علیه وسلم مسح وکړه و دې کې مسله فائدہ چې دا مسح په څه طریقه کوي د دې روایت نه معلومیږي فمسح عليهما کې ضمیر دوانو ته راځي دی یعنی رسول صلی الله علیه وسلم په یو ځای مسح وکړه دا غوړه طریقه ده دا غوړه ده چې خیلاس په خیخ په او ګس په ګس باندې او د لاس په شراکه کې د گیټو پوري خدای نشي ته ون خلی دا باز موږ لیدلی نو دا سیډونه دا بیا انزل شو دا خدای ګرانه کړه او دینه خدای چې جوړاوي لرکیو د خپې وینځي ځکه چې دا ډیر مشکل شو د جوړاوي لمدې شو د چې به وچیږي د بین کې یو شی بل نه بس د سرسری پر راکاږي دا مسح دې په دغه شان د سر د مسح او د مسلو کې موږ ذکر کړو وګر دي څه دا سونه شاته به مخې تراو دا باز به د سلیګي بالکل دي شنه وخت ټول لمدک نو ته بیا ګرانه شو او شریعت چې ویلي چې وخت مینځه لاس پر راکاږي ډیر پر ته اسانتیا شي نه دغه شان د جوړابو د مسح او که څوک دي شي کوي چې اول خیخ په بیا ګس نو دي کې حرج نشته هم دا چې غوره دغه ده غوره کمه ودا په دوانو لاسو دوانه خپې او لپاسه عیسی لپاسنی عیسی لاندې نه او نه خی او نه ګس نه خی او نه ګس او نه لاندې نه عیسی لپاسه عیسی د گیټو پورې فقط او سو پیری به مسح کوي ولی یو پیر اوس موږ یو خبرو کړه ساسو نه چې ډیر لمدنی چې مسح خو دې دې لپاره ته زودي داغه مسلې زنه بیانوم چې تاسو نه به غټ علما جوړیږي او د غټ علماو مسلې چې موږ ته ضرورت دي داغه مسلې دي چې هر مسلمان ته ضرورت ده دغه جدا مسله کوم زو دس نه کوي او صحیح ده چې سړی زما موږ او د سره کار نشته بیا هغه دغه د دې مسلو سره څه کار نشته او که موږ او د سو یرستین بیا خدای مسلې به ته لازم را پیخي بیا وی چې ثم ركب وركبت بیا رسول صلی الله علیه وسلم په سورلې باندې سور شو زو سرم سور شو فانتهينا الى القوم خپل ملګرو په سورلو دوی چرته تلو چې ملګرو په سورلو او د سمات د رسول صلی الله علیه وسلم وقد قاموا الى الصلاه وغوي موز ودروله سحر موز اقامت شيو ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف مخکې شي ممتیتم دي کې دا فائدہ چې غوره وخت د منځزي نو بغیر د امام د اجازه نه اقامت کې دیش چې غوره وخت زی رسول سم لیټ شو غوره وختو عبد الرحمن بن عوف منځ ته مخکې شو وقد ركع بهم ركعه یو رکعت کړه مدرسه سنی رکعت شه فلما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم په دوی چې رسول سم راغی ذهب يتاخر بالشاتر روان شو فاوما اليه رسول متي اشاره وکړه چې نه بس ودرې موږ پوره فادرك النبي صلى الله عليه وسلم احدى الركعتين معه رسول سم دغه سره یو رکعت ورسه دغه سره په منځ کې شریک شو او دا به تاسو نه اوریدلی بدګمانی نه ده حقیقت ته چې تاسو دا پته به ډیرو ته نو چې عبدالرحمن بن عوف امامتي کړو رسول الله شاته ولاړو چاته پته ده
عبدالرحمن بن عوف ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه. سوال بزله کې دی راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه منځ ته مخکې شو، رسول چې قباء ته تلو اس قوم صلح واغې کوله، به چې رسول سم راغی نه شاته روان شو، رسول مت اشاره وکړه ودري هغه ولې درې شاته شو، او عبدالرحمن بن عوف بس رسول مت اشاره وکړه هغه پاتې شو، نو دی ولې نشاته کېدو او هغه شاته شو. د څه فائدې لپاره د مسله ذکر کو. الجواب د دې پزله کې یو څو دغه پزله کې بل څو. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پزله کې داو چې ادب د امر نه اوچته، لکه ادب کول امر د چا د اوس دیږي کې د رسول سلام دی چې ابوبکر مشاته مرزه د امر دی، دغه پزله کې دی چې د رسول سم احترام د دې امر د منلو نه اوچتي. ابي هم شاته د عبدالرحمن رضی الله عنه پزله کې داو چې د رسول سم د خبر منل د ادب نسدي اوچتي، ځکه دې پاتې شو. نو دې دوړو کې اوچت کم یو شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه، هغه درجه اوچته دم چې نه ادب د امر نه اوچته. بل بعض علما یو جواب ذکر کوي واضح دی چې دې کې یو رکعت شوی دی، نو چې رسول سم باندې د ورمخ کې شي داغه به یو رکعت شوی، بیا به صحابه کرام انتظار کوي د رسول سم به یو رکعت پوره کوي، بیا به سلام ګرځي یو ځي. نو ځکه عبدالرحمن د موز پوره کو، او الته خو د ابوبکر صدیق رضی کوم منځ د مخ کې شو په اولنی رکعت کې په دې ورسېږي کنه. فلما سلم کله چې عبدالرحمن رضی الله سلام وګرځو قام النبي صلی الله علیه وسلم وقمت معه، رسول الله پاسه رسول سلام پاسه فرکعنا الركعه التي سبقتنا، نو موږ هغه رکعت وکړو کوم چې زمونږ نه شوی. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. حدیث کې فائدہ فلما سلم قام النبي صلی الله علیه وسلم، چې سلام وګرځو نو رسول سم پاسه دو. زمونږ د چې کوم دی امام له سلام پوره ګرځولې نه، یا ته د مخ کې سلام ګرځول یا ولاړی، دا غلطه طریقه ده. او چې څوک قصدن عمدن د امام نه مخ کې کیږي نو مونږ یې سره باطل دی. امام د دې پر اجته تابعداري وکړي چې څو پوری امام دیم طرف ته سلام پوره نه ګرځولې دا وخت پوره باندې پاسي. او چې فلما سلم کله چې عبدالرحمن رضی سلام وګرځو به رسول سم پاسي، نو کله چې امام السلام علیکم یبدو پاسې دلې هغه سلام ته کله پوره کړی نه او دبته مخ کې سلام ګرځولې، نو دا ناروا طریقه ده. دغه بعد حدیث ته الفصل الثاني کې وعن ابي بكر رضي الله عنه، ابو بکر وی یو ابو بکر دی بل څوک دی ابو بکر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دا خبر هغه نقل کړي انه رخص للمسافر 3 ايام ولياليهن، چې رسول سم د اجازت د رخصت مسافر د پر 3 ورځې 3 شپې ورکړي، وللمقيم يوما وليله، او د مقیم د پر یو ورځ او یو شپه. اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما، خو کله اذا تطهر چې کله ودسو کې بیا موزي واچي نو بیا دې بسکي مسح کوي. رواه الاثرم وابن خزيمه والدارقطني، ودا حدیث سندن چې دا صحیح دی. داغه بعد چې کوم حدیث ته دا واضح دی، داغه بعد چې کوم حدیث ته وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه، صفوان بن عسال وی قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم بدا خبر کوله يأمرنا، ورسول صلى الله عليه وسلم امر کو اذا كنا سفرا، کله چې موږ په سکیو په سفر کیو. او دا فائدې ستې سفر ته سفر په دی وی لانه يسفر عن اخلاق الرجال، دغه د سړو اخلاق راخکاره کوي. سفر مطلب د ښکارا کول، نو په دې سفر کې اخلاق راخکاره کوي. د چا د تنی پته کنه چې د څنګه خوې ولا یو سفر وسره وک، والله لازم دې پته لګي دې
زما په تجربه ډېر کسان ما پیژندلي دلته چې ما سره کېناستو پاسېدو ما بوی چې لکه دا په ځمکې په دې مخ دا خلک دي اجي سفر وشو مکې ته مدینې ته یا بل ځای ته دمام ته ودې سلنو ته پته ورغی سړی صفر نه ملاندې دی په اخلاقو کې په معاملاتو کې او په خوی کې ځکه یو کس ډېر صفت کو یو مجلس کې ناسو پلان نه عمر بن خطاب رضی الله عنه ته صفت ور ډېر مکو نه امیر المؤمنین سړی د صفت لایق دی نو صفت بوله څنګه نه کی هغه ته سفر دو سره کړه وینا وی گاونډي پاتې شوی هغه نه وی چرته مالی معاملات سره غلي وینا وی به صفت مکو چې په دې درو کې دی یو چا سره نه راغلی ناسي صفاتونه ولا مکو چې گاونډي سره کم کس خوږي گاونډي وکنه د پوره ډیټیل او تفصیل به ته معلوم شي ځکه چې ټول ژوند وسره ستاره دویم د پیسو په لین دین کې الله اکبر د پیسو په لین دین کې خود دې معلومیږي چې ټکو پړقه چې د کومې قبیلې ده او کوم خوی وره او څنګه تربیت ده شي او دریم په کوم ځای کې په سفر کې نو دی وی چې رسول صلی الله علیه وسلم امر کړو اذا كنا سفرا چې کله موږ په سفر یو الا ننزع خفافنا چې موږ به د موزي نو باسو 3 ايام ولياليهن درې ورځې او درې شپې الا من جنابه مگر که سره شي جنابت راشي ګوره شرط دلته راغی چې نه د جنابت په حالاتو کې یو سړی به غسل کوي نو په دې ټیم کې مسح نشي کوله ولكن من غائط وبول ونوم مگر که سره ډکی میچازیو کی تشي میچازیو کی یو دش او د سمات شو کنه وش دې چاردام کینو باغی کې مسح کولای شي رواه الترمذي والنسائي ده حدیث امام ترمذی امام نسائی رحمهم الله او راوړی و دې ځکه دا بس کسان د چې قرآنی مفتیانی او ځان سره ترجمه کتاب یې خو دی په دې حدیث کې ګوره ترجمه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې د سفر په حالت کې به نو باسي موزه درې ورځې درې شپې دا خو لازم دی بیا یعنی موزه به نو باسي چې امر د چا دی امر د رسول صلی الله علیه وسلم ترجمه خو ده نبی به دا حکم راو باسي دا مسله چې د سفر په حالت کې موزه وشته سدي حرام دي ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم امر خلاف دي نه دا غلط مطلب او مقصد دی چې د دین مشرانو دا په دې حدیث هغه دي چې نه دي رسیدي بلکې ودلته دا مسله بیان کړی ده چې صحابي مقصد دا نه چې لازم دي بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم اجازه ته وي چې کله تاسو په سفر کې یې مشقت ته یې نو مې وباسي نه دې مطلب دا نه شو چې لازم دي بل مسله دي چې به ذکر کو د فائدې لپاره یو سړی دی دلته د جورابو د وستو د مسله رااله او د موضوع وستو ده یو سړی د موزي وېستي او جورابي وېستي نو د او د سمات شو کنه خو په هغه حل کوي چې د سینې مات مخکنه لکه چې سړی د مخکنه او د سمات د مخکنه قصه ورانه کدي د جورابي وباسي او په کوي خو د سره او د سمات خو مثلا موږ دا سړی بیانو چې او د سی روغ دی او د شروع د خونه د مات کنه مسله موږ د دې سړي بیانو چې او د سره روغ دی سحر منځله باندې زړو شو چیرې د جورابي وباسم او مسح کړه او سحر منځله پاره سحر منځله پاره مسح کړه او سحر منځله باندې په ځل کې رالو وته بجو ټینګي جورابو تن کړه راشه وباسم وی وستي جورابي او د سیمات شو کنه نو بعض علما دا و چې او د سیمات شو ولی ځکه چې مسح چې پس شي او ناغلاړو چې غلاړو نو د څه شو هغه مات شو بعض علما دا و چې نو د سینې مات خو خپې به بینځي ځکه چې د مسح په جورابو کړي و نو د شتي خو خپې د سره وینځي دریم قول لري د محققین علماء دی په دې باندې سړي زړه مطمئن کیږي چې او د شروع دی وی دلیل څه دی دلیل دا دی چې دلیل نشتی په ماته دو باندې یو دویم عقلی دلیل له او قیاس هم دی صحیح قیاس
چې اوس یو سړی دی ویښته لاړ چاپ ته په نایي باندې ویښته واړه کړو او دا اودس کړی و، نو اودس یې مات شو که صحیح دی؟ یو کس هم نه وي چې اودس یې مات دی، یو هم نه وي، الا ما دلته یو کس دونه واوري دا نوی قول جوړ شو. که چېرته روان وخت کې چې کتاب متاب لیکلو دا به پکې لیکو چې په یو وخت کې داسې اختلاف پکې راغلی دی. یو عالم دا نه دی ویلي چې دا اودس څه دی دا مات شو، حالانکې په کوم ویښتو چې مسح شوي د هغه ویښته په چاپ کې پاتې شي. نو دغې شان د جورابو او په موضوع باندې چې کومه مسح شوې ده هغه لرې کړی شو، هېڅ خبره نه ده، د دا اودس څه دی هغه برابر دی. په بعض روایتونو کې داسې راځي لکه امام بیهقي راوړي، امام ابن ابي شیبه رحمه الله پای کې دا وایي دا خپې دي بیا وینځي، خو هغه ټول روایت سندن کمزوري. د هغې نه بعد روایت دی وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، مغيرة ابن شعبة وي وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، رسول صلی الله علیه وسلم لما دا اودس وبور کړی مرسته مو سره کړو په اودس کې فی غزوه تبوک، تبوک په غزا کې. ګوره په غزا کې مونځ نه پاتې کېږي، یعنی څومره سخت وخت خو مونځ وکړي، مونځ په یو حال کې نه ساقط کېږي الا چې دماغ کار پرېږدي او یا زړه ودرېږي، یا مړ شو او یا څه شو، یا لیونی شو یا بېهوشه شو. بېهوش هم دماغ کار پرېښودی دی که نور یو داسې حالات نشته چې څوک وښیي چې په دې ټیم کې مونځ ساقط دی. چې د تورو د شرنګارو په منځ کې به هم مونځ کې، او د ټوپکو او د تماچو او د بمونو په منځ کې او د دې ډزو په منځ کې به مونځ کې، نو بل کم ځای دی چې هلته به داسې خبره وي چې دلته مونځ مه کوه یا دلته به تا نه مونځ ساقط شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی تبوک په غزا کې چې کله اودس کو زه ورسره وم فمسح اعلى الخف واسفله، په موضوع باندې مسح وکړه نو له پاسه یې پې مسح وکړه لاندې یې تیم وکړه. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه، دا حدیث امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجه راوړی. او بار بار ویم چې څو پورې د علماو ته زنګنه نعمت کړي که نه د کعبې په رب د قسم خوره که په یو ټکي باندې هم پوه شي. اوس عامه مشهوره مسله خو دغه لږ ساعت مخکې موږ بیانه کړه، او دلته دی ووي له پاسه او لاندې دواړه مسح کړی. خو امام ترمذي رحمه الله چې کله دا حدیث راوړی نو بیا څه وایي هذا حدیث معلول، وایي دا حدیث چې دی بیمار دی. معلول څه ته وایي؟ بیمار ته وایي. او وایي ما د امام ابو زرعه رحمه الله نه تپوس کوم، ابو زرعه یو غټ محدث تیر شوی، غرو د حدیثو په علم. ومحمد او محمد څوک ته؟ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمه الله امیر المؤمنین فی الحدیث. دغه یو انسان دی په دې امت کې چې دته دا لقب ملو شوی دی امیر المؤمنین فی الحدیث، په حدیثو کې د امیر المؤمنین دی. نو د دې امیر المؤمنین نه تپوس کړی دی حدیث مبارک، او د امام ابو زرعه نه هم تپوس کړی. وی هغوی دواړو ویلي قال عن هذا الحديث، هغه دواړو د حدیث مبارک لیس بصحیح، د حدیث صحیح نه دی. او چې دغه دواړو له مهر راوچي نو چا پلار به بیا صحیح سند ثابت کړي. وکذا ضعفه ابو داود، او امام ابو داود هم ویلي چې د حدیث سندن سره کمزوری دی. د دې خبره ختمه شو. دا غیر بعد روایت وعنه رضی الله عنه، دام د مغیره رضی الله عنه روایت انه قال، هغه دا خبره کړې ده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، وی ما رسول صلی الله علیه وسلم په موضوع مسح کول نو په دې لپاسنی سه مسح کړی. رواه الترمذي او ابو داود، د حدیث او ترمذی او ابو داود راوړی، او دا صحیح طریقه ده لپاسه مسح. دا غیر بعد روایت وعنه رضی الله عنه، دام د چا روایت ته؟ مغیره. د دې روایت به تاسو ډېر ضرورت راځي، نو ځان سره یاد کړئ راوی څوک ته؟
مغیره بن شعبه رضی اللہ وی توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ودس کو یعنی چاردامی کو ومسح علی الجوربین او پس بانی مسح اکڑا پا جورابو بانی والنعلین او پا پیزارو بانی رواه احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ دے کم خلقو چی دے حدیثونو سر نلگی کنا دا بزرگان چی دی چی تو تا دا حدیث ہوئے او بے بکل دا ہوئے چی امام احمد روڑا امام ترمذی روڑا امام داود امام ابن ماجہ روڑا بد دن ہر سے خطا شو تاثیر پرفیو پوری چی دا ہو چی غٹ مولا تا مخامخ شو آسان روایت مغیر بن شعبہ ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو کو مسح اکڑا بس بانی پا جوراو پا پیزارو بانی ویدہ حدیث امام ترمذی روڑے امام ابو داود روڑے امام ابن ماجہ روڑے امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے دیو بے لازم تا توی چیز کتابونو گورم تا سرو ملاوش او دا پوخانی طریقہ دیسی دیر ہوئی لی بیال راغلی منری ویزی زیزی تا پوس کن بیال ازم او زیزی ویزی کتاب گورم بیال ازم بیال نرائیسی زکی چی دا دی با مقابلہ کی بتا کم کتاب گوری دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فعل با مقابلہ کی کتاب شتی چی وی گوری نشتی گا دلتا رازو دا جوراب دلتا رازو پا جوراب بانی مسح کول دی مسئلے تا اگر که دا مسئلہ ما مخکم بیان کرده دا بلوغ المرام پا درس کے اور سعام ملگری جی تا پوسونے کے پائی که منگ بیان کرده دلتا بیم انشاءاللہ خوازیہ کو دا قرآن و حدیث پرنائی کے و دا مؤمن زر پاگی بانی مطمئن کی اللہ دا چی پزر کے نور سی او سب بیماری بکی ولیادو باللہ دا حسد و تعصب نو دا غزر بینا مطمئن کی ولیادو باللہ امام ابو حنیفہ رحمه اللہ پا خپلا پا دی مسئلہ کی دو قول دی زور قول او زر مسئلہ دا امام سیب دادا چی پا جوراو بانی مسح نکی مگر دا چی دا دی لاندی چمڑی لپاس پی چمڑی او یا تی صرف لاندی چمڑی دا شرط پا کی لگا رہے مجلدین منعالین دا رجیب دی کتابونو گیری دا مطلب دی چی لاندی او لپاس دی چمڑی او یا صرف تی لاندی چمڑی او چی دا پخپا پورنگ خلی او چی دی کی دوم گرزیدیش دا شرطونه دا امام سیب دی خو پا کم قول کی پا اولینی قول کی اخیرنی قول دا امام سیب دا دی امام ترمذی رحمه اللہ دا روایت روڑے پا سنن ترمذی کشتی ویجی سمعت ابا مقاتل السمرقندی رحمه اللہ وما دا ابو مقاتل السمرقندی دا خبر ورد ویجی دخلتو على ابی حنیفة رحمه اللہ فی مرضه الذي مات فی زب امام سیب پسی ورغلو پا آغا بیماری کی چاگا بکی مرشے ہو یعنی تپوس لے ورغلو ویہو دسی ہوکو او پا آغا دس کی پا جوراو بانی مسح اکڑا او نتی لاندی چمڑو نبی لپاس چمڑو ویمو تی چی امام سیب سناشنا کار دیونکو ویما تیوی آغا کار موکو دا کم نچی ممنا کولا او بید اغینا دا فقه پا دی کتابونو کی ہدایہ وغیرہ دی کتابونو کی در اغیلی چی وہ رزی گیا تو رزی ادین بعد بیا امام سیب سے شو وفات شو اس کے سوک داوی چی دا امام سیب پزرکی ورسر داوو چی ندی تا چمڑا لگی دی دا اس دا سرک کیفیت چاہتا معلوم دے اللہ تا معلوم دا مخ واضح خبر چی کم دا غبینو دین دا ثابت شو چی امام سیبون پا جوراو بانی مسح اغا بانی او دا جوراب وی ستا لکه مکسر اختیری شو موزی دا سن جوڑی شوی چمڑی نا خباز علماء گوره دا موزی دا تعریف کئی وی موزا هر غشی تا وی چی خپیتا غستو لکی خو معروف داره چی موزا ستا وی چی اغا دا سرمنی نا جوڑا شوی جوراب ستا وی جوراب اغا ستا وی چی اغا جوڑا شوی دا وڑینا یا دا ویختونا یا دا تارونونا کدا ہر سن جوڑا شوی جوراب دا ٹک ایسے دے دا عام دے نو صحیح خبر دا قرآن و حدیث پرانا کی چی با جوراو بانی مسح کی سنگ چی با موضوع باندی کی
او دا شرطونه موږ لکه سات مخکې وي چې دا سړي کمزوري دي چې دې ته به اوبه نه ځي وي دې ته به اوبه نه ځي نو په دنیا کې داسې جورابې ماته وښیه چې ته اوبه نه ځي او دوی کې به دومره میټره او دومره میله او په دې اندازې کې به ګرځي د چا ویلي او وی چې دا په خپله د خپې پورې ختي او دا خبرې پکې ذکر کوي نو دې خلکو ته دا ویل غواړي چې تاسو ته پته و چې صحابه کرامو سره ټولې د قسم جورابې او غریبانانو غالبا صحابه کرام غریبانانو کو مالدارو غریبانانو زه صحیح ده ته موږ ته ووایه وایي او ما ته پته ده چې د یو صحابي په جوراب او په موزه کې هم سوری نه و څوک داسې ویلی شي د هغو غریبانانو داسې به پکې لازم و چې د هغه په جورابو پکې څه دی سوری بلکې رسول وسلم غزو ذات الرقاع غزا هغه جنگ چې پای کې صحابه کرامو د خپو نه څه ته وکړي و چیرلې ته ته وکړي نو څوک داسې ویلی شي چې چیرلې ته داسې ته وکړي بلکل پکې څه ځای نه ښکارېدو دا داسې شرطونه دي چې په مسلمانانو باندې سختي جوړول دي آسان شرطونه هغه څلور دي بیا دې نه تپوس وکړم که نه لکه چې په ټیم تاسو نه خیر خیریت هغه څلور شرطونه دي چاته یاد دي نه دي تاسو ووایئ چاردام نه بعد یې په خپو کړي مدت کې دننه هغه او د سماعت کې ځای دلسه چاردام لازمي کې غسل نه لازمي چې له جورابې موزې به خپله پاکي دغه شرطونه دي دا به قرآن او حدیث کې شتي د دین علاوه پکې یو شرط هم نشته بیا په دې راته دلایل ښیم یو څو چې په جوراب باندې مسحه د کیږي اولنی دلیل حدیث د ثوبان رضی الله عنه امام احمد امام ابو داود امام حاکم رحمهم الله دوی راوړی صحیح سند والا روایت چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ټولګی ولېږو یو سریه ولېږله یو علاقې ته څه کسان یې ولېږل نو هلته ډېر سخت جمع و چې رالو او رسول الله ته وایي چې یا رسول الله بس جمع ډېر زیات و تنګ کړي و جمع نو رسول صلی الله علیه وسلم فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو په پټکو باندې مسح کړی کنه عصایب څه ته وایي پټکو ته وایي والتساخین او تساخین هر هغه شي ته وایي چې خپه ګرموي نو دا جورابې مرابې خپه نه ګرموي کنه دا یو دلیل شو دویم دلیل دا روایت امام ابو داود امام ترمذی امام ابن ماجه امام بیهقی امام احمد دې ټولو راوړی مغیره بن شعبه رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم توضا رسول صلی الله علیه وسلم ومسح على الجوربين مسح وکړه بس باندې جوراب باندې جوراب د ټکي پکې دی دریم دلیل والا امام ابن ماجه رحمه الله روایت راوړی د ابو موسی اشعری رضی الله عنه وی چې توضا النبي صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم ما وتکتو ومسح على الجوربين او مسح وکړه بس باندې په جوراب باندې کبیا چا د دې په سند باندې څه قسمه اعتراض کو او څوک مولا وسره هغه په اعتراض کو نو هیڅ خبره نه هر ټیم ماته ویلی شي خو دې اعتراض به دې څوک نشي کولی چې دې سند کمزوری کړي خو که چا سره په زړه کې بیا هم څه خبرې چې د مولوي صاحب نه اورېدلي یا وروسته یې اوري او بیا یې راوړي هم څه خبره نه ده امام دولابي رحمه الله روایت راوړی دی وایي چې حدثنا الازرق بن قیس ازرق بن قیس وایي دا خبره ماته کړې رأيت انس بن مالك رضي الله عنه وما انس بن مالك رضي الله عنه لیدلو چې هغه اودس کو چاردامي کو ومسح على جوربين من صوف په جوراب باندې مسح وکړو هغه جوراب د سوي د وړۍ نه جوړې شوی دا ټکي پکې د من صوف وما وتی چې تمسح عليهما ازرق وي انس بن مالك رضي په دې مسح کې وما ته چې انهما خفان د مزيدي ولكنهما من صوف د وړۍ نه جوړې شي په دې کې په موضوع کې څه فرق دی یو شی دی نو دا انس بن مالک رضی خبره شپږ صحابه کرام دغه نه نقل لي او یو صحابي هم دانی ثابت چې هغه دې خلاف خبره کړي نو دا اجماع د صحابه کرام
علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو مسعود، براء بن عازب، أنس بن مالك، أبو أمامة، سهل بن سعد، عمرو بن حارث، عمر بن خطاب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص، بلال ابن أبي أوفى، مغيرة بن شعبة، عمار بن ياسر، أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. دي طول لا نقل لي ودي روايات امام ابن ابي شيبه رحمه الله راوړي دي، امام ابن حزم په محلا کې راوړي، امام نووي راوړي، امام بیهقي راوړي. دا ټول صحابه کرام په جوړو باندې مسکه دي، زموږ مذهب کې نشته. وې زموږ مذهب کې نشته، ناشنا مذهب دی چې به قرآن او حدیث نشته. ته د قرآن او حدیث خبره کوي، مذهب کې نشته. به دا مذهب ناشنا دی چې قرآن او حدیث پکې نشته. اوس کله چې ځل به مطمئن کی سیده کنه مطمئن کی نوم سیده زمونږ کار وما علينا الا البلاغ، فهم يصير خبر رسول. بل خبر ده بک بل دلیل والا په موضوع باندې مسح ولی الله اجازه ورکړي دا ټول منی کنه. وې ځکه چې تکلیف لري شي زمونږ نه او سانتیا جوړ شي، نو مونږ دا وایو په دې جوراب وستو کې تکلیف شته کې نشته شتي، بلکې د موضوع نه ډیر دی. موضوع خو چین دی، یو تسمه ده کولاوي او جورابي وسته. ما په خپل سترګو مې سپینګری لیدلو پاکستان کې چې هغه 3 جوړې جورابي وسته، 3 جوړې او خپې په دغه یو بوینځلې. نو ما اوس که بابا جی په کومه نه د په کولم څه کار دی او دې بلند ماته وی چې ستا مذهب جدا دی او زما سره جدا دی. څومره تکلیف دی چې په دې باندې 3 جوړې جورابي وېست. وینه خیر دی موزي بابا جی که موزي دی په پوکړ او تاسو دې سوچو کې ښه 2 بوډاګان رالو، 2 سپینګيري رالو دا 10 زیتا 4 دم زیتا صحیح ده، او ته په غزي کې نه شوي. یو موزي په پوکړی دی، بل جورابي په پوکړی او سم جمع دی ویخي وبدي. موضوع ولا مسح کوله ته هغه ته کتو سبحان الله سنا شنا دین دی ګوره څومره خوري سانتي وی جوړه کړی ده. دې کې د موضوعونه به څه خبره نه ده. ابل سپینګری جوراب په جوراب مسکو ته او بس جوراب او بس لری کې جوراب. نو ګوره تاسو په خپل ته سوچو کې په دې دوړو کې ته دا فرق څنګه وکړو چې دی جوراب ولا ته وی جوراب لریک هغه ته دی وی چې منا مې لري کو په دې مسوک. نو څومره ناشنا کار دی وک. نو دوانو کې دا مسله موجود ده. نو شریعت دا مسله د اسانتیا لپاره بیان کړی. دینه ثابت شو چې په جوراب باندې مسح کی کنه کی. اخرنی مسله غدا ده چې یو سړی په جوراب مسح کول وردی کنه خپینځل وری. نو موږ دا وایو چې څنګه ستا حالات کم د اساني هغه کوه چې په جورابي د پخپوري مې وباسه او چې نه دی پخپوري به انزل وري. دا آسان جواب دی. دو روایت پاتې شو دغه دوانه وایو لکه چې دا سیب ترجمه پکار ده او د سره دا باب ختم شي. الفصل الثالث کې دا حدیث دی عن المغيرة رضي الله عنه، مغيرة بن شعبة رضي الله عنه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين. وی رسول صلی الله علیه وسلم په جوراب باندې مسح وکړه، عفوا رسول صلی الله علیه وسلم په موضوع باندې مسح وکړه. فقلت يا رسول الله نسيت وما يا رسول الله يرشي دينك لکه ته په موضوع باندې مسح وکړه. وی ما ته وی چې بل انت نسيت تنه يرشي تنه يرشي یعنی پیغمبر ته څوک دي شو. بهذا امرني ربي ما ته زما رب ویلی چې مسح کوا. رواه احمد وابو داود، حدیث امام احمد و ابو داود راوړي سندن کمزور ہے. اخرنی حدیث عن علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي كالدين چرته پرای وای کنه لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. نو عقل خداوي چې د جوراب او د موزي لاندینی سړي حقدار ده په مسح سره د برنی سینا ځکه چې ګندګي په کوم ځای لګي لاندې سي سره لګي. وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه او ما رسول صلى الله عليه وسلم هغه په برنی سبانه مسح کوله. رواه ابو داود، امام ابو داود راوړي ولید دارمی معناه
او امام دارمی راوړ په دې معنی سره. په دې کې اهم مسله هغه ده چې دین کې قال الله وقال الرسول به استعماله، عقل به نه چلی. او کله چې ستا عقل د نقل خلافو، نقل څه ته وایي؟ قرآن او حدیث ته، یعنی موږ ته نقل شي. کله چې عقل د نقل خلافو نو عقل به دیوال لرواج. چې کله عقل د نقل خلافو نو عقل به چرته راځي؟ دیوال لراځي. څومره گمراه فرقې چې د زمکې په دې مخ باندې دي، دغوی د گمراه کېدو وجه ده چې د نقل په مقابله کې څه استعمال کړي؟ عقل استعمال کړي. او زمون خو الحمدلله د ایمان دی چې الله وی د الله رسول به خبره ختم شو. او دام یاد ساتي چې صحیح عقل د صحیح نقل صحیح موافق. دا کوي مسلې چې موږ ورو د قرآن او حدیث عقل هم د مني. کله کله یو مولا دي چې غلطه مسله بیان کړي، هغه عامي خو د په مخ کې رد نشي کولای، او نه پکې د جرأت شته چې وایي بغیر د علم نه چې مولوی صاحب ستاسو مسله څه ده؟ خطا ده. خو په زړه کې یې چې دا مسله ما ته خنخ کوي، الته مسله صحیح نه ده، او صحیح مسله د صحیح عقل صحیح موافق. نو بیا ورته بل ځکه چې مولوی صاحب تقریر کوي مسله بیان کوي، اسنګ چې د په زړه کې وا چې بیان کوي او دغه زما په زړه کې هم دغه وي، الته هغه صحیح مسله بیان کوي. نو صحیح عقل د صحیح دین صحیح موافقه. نو مخکې دین دی که مخکې عقل له؟ مخکې دین دی. عقل استعمالوه خو د دین د فائدې دپاره، د دین په موافقت کې. او کله چې عقل د دین خلافو نو بیا په خپې کېده او یې دیوال لره واچوه. حدیث سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو، ان شاء الله پر روان درس کې به باب التیمم شروع کوو، د تیمم مسائل. الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.